اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهون کې مهربان دی. زه تاسو قربان ملک شازیب. دا وخت موږ موجود دو مردان پرسلب کې. نن مردان پرسلب کې د ینګ ډاکټر اسوسییشن ضلع مردان صدر ام ایاز خان میډیا سره په خپل خبر اترو کوي چې وفاقي حکومت ته د سمارټ یا جزوی لاک ډاون وکړي ولې چې په تیر 2 هفتو کې د کرونا وایرس نه متاثر شوی مریضانو شمیر ورځ تر ورځې سیوا کیږي او کچر داسې حال وي نو ډیر ضربه هسپتالونو کې د مریضانو شمیر سیوا شي او ډاکټرانو شمیر به کم شي چې بیا به د کرونا مریضانو شمیر د کابو کېدو نه بهر وي. حکومت کوم لاک ډاون شروع کړی دا په پراپر مانو کې فالو شي څنګه چې په چاینا کې شو اول ته چې کم دنو په بیماری باندې چې کم دنو کنټرول حاصل کړو دا سیمون وایي چې زمونږ د ملکم کامیاب شي زمونږ د ډاکټران زمونږ د پیرامیډیکل سټاف ټول کامیاب شي په دې کې چې کوم وفاقي حکومت دا کوم SOPs جوړ کړی دي د مساجد لپاره د عام خلکو لپاره نه د حکومت څخه فائدہ شنه ډاکټرانو نه هیلث والا هغه پراپرلی فالو کړی شي زموږ علما کرام ته درخواست دی زموږ لوکل ایڈمنسټریشن او ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن ته درخواست دی چې دغه SOPs باندې د عمل وکړي شي او دغه جماعتونو کې چې کوم دا لکه په تراویح شروع دي د عبادتونو مهینه دا ټول خلک کوي نو کایندلی SOPs فالو کې پراپرلی خپل ډیسټنس مینټین وساتئ ماسکونه ریګولر یوز کوئ د ګلوز استعمال کوئ سینیټایزر پراپر استعمال کوئ نو ان شاء الله موږ په دې بیماری باندې کنټرول باندې کامیاب شو. زموږ څه مقصد نه ونه ډاکټرانو عام خلکو ته یو پیغام و زموږ خلک دا بیماری ډېر زیات ګپ ګڼي وجه څه ده هغې وي چې دا بس هسې ګپ دی مقصد دا دی چې زموږ کم دا بیماری په تیزۍ سره روان دی دا به څنګه کنټرول کوو د دې لپاره حکومت چې کم SOPs راښکلي موږ له پکار دی چې هغه پراپرلی فالو کړو. د رمضان میاشت ته د عبادتونو میاشت ته موږ له پکار دی چې کم جومات کې تراویح کوو نو پراپر SOPs فالو کړو یوازې جومات دپاره نه کم چې مارکیټونو کې کوم دي هغه SOPs راښکړي چې هغه پیټرن فالو کړو بل زموږ خلکو له پکار دی چې د کوره ایز بیس نه راوځي هسې په فضول راوتل نه دي پکار کم چې په ضرورت باندې راوځي هغو له پکار دی چې پراپر ماسک واچوي ګلوز کې یوز کی سینیټایزر پراپر یوز کی او سوشل ډسټنس مینټین وساتي. په اخره کې د هغوی دا وینا و چې زموږ خلک دا بیماری ګپ ګڼي خو دا ګپ نه دی مقصد زموږ دا دی چې دا کومه بیماری په تیزۍ سره روانه ده دا به موږ څنګه کنټرول کوو. نو تاسو مهرباني وکړئ هسې بې کورونه بهر مه روزئ ماسک اچوئ نو دا بیماری به زموږ د ملک ختم شي نو زموږ خپرونه هلته سر ته رسي. خپل درون قربان ملک شازیب له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.